نن درته زما عزتمندو د پیر د رزې یعنې د ګل د رزې یوه ډېره طاقتوره او اثر کوونکې وظیفه بیانوم. دا داسې وظیفه ده چې فرښتې به د ستاسو د غیبو نه مدد کوي. د الله جل شانه په فضل و کرم سره او د دې طاقتورې او عظیم الشانې وظیفې په برکت سره د ستاسو حاجتونه چې ناممکنه حاجتونه وي، الله جل شانه به مو دغه حاجتونه پوره کړي. دغه مقاصدو کې او دغه تمناګانو کې به الله جل شانه تاسو ته کامیابي عطا فرماکي. د غیبو نه به فرښتې د ستاسو بندوبست وکړي. زما عزتمندو ډېر خلک دا خبره کوي چې یو داسې عمل راته وښایه، یو داسې وظیفه راته راکه چې د غیبو نه ورسره زمونږ حاجتونه پوره شي او زمونږ مقاصد پوره شي، مشکلات او پریشانۍ مو ختم شي او د غیبو نه زمونږ د رزق بندوبست وشي. نو دا عظیم الشانه وظیفه، اثر کوونکې وظیفه چې فوري اثر به خپل ښکاره کوي، د ستاسو به الله جل شانه د غټ نه غټ حاجتونه او د لوی نه لوی حاجتونه به الله جل شانه پوره کړي. زما عزتمندو دا وظیفه، دا اثر کوونکې وظیفه، دا د الله جل شانه د دوو اسماء مبارکه وظیفه ده. ډېر خاص رازونه او اثرناک رازونه په دې وظیفه کې پټ پراته دي. لہذا زما عزتمندو ډېر په اهتمام سره د دې وظیفې ورد وکئ. زما عزتمندو که چېرې تاسو ته په ژوند کې یو داسې پریشاني راشي، یو داسې مشکل کې تاسو راګیر شئ یا یو داسې حاجت درته راپېښ شي چې هغه ناممکنه تاسو ته په نظر باندې راځي او د هغې د پوره کېدلو څه انتظام نه وي، نو زما عزتمندو چېرته هم په ژوند کې مایوسي ونه کئ. مایوسه کېدل نه دي پکار، ځکه چې دا ګناه ده. همیشه د الله جل شانه په ذات باندې کامله بروسه ساتل پکار دي. د الله جل شانه په ذات باندې کامل یقین ساتل پکار دي. ځکه چې زما عزتمندو الله جل شانه په دې خپل بنده باندې ډېر زیات مهربانه دی. الله جل شانه د خپل بنده ته د مرۍ د رګ نه چې شه رګ ورته ویل کېږي د دې نه هم زیات خپل بنده ته نږدې دی. لہذا د الله جل شانه په احکاماتو باندې عمل کول دي او دا یې خبره یاد ساتئ چې بنده ته کله هم څه حاجت راپېښ شي، څه مشکل کې او پریشانۍ کې، بیمارۍ کې، تکلیف کې مبتلا شي او دې د هغې حل دنیا سره وابسته کړي، دنیاوي اسبابو سره یې وابسته کړي، نو دا خبره ده چې یو مسلمان بنده دی، هغه چې څومره اسباب دي دا به اختیاروي، هغه به کوي، په هغې باندې به عمل کوي، خو دا به نه کوي چې د هغې پوره حل په اسبابو کې ولټوي. ځکه چې مسبب الاسباب ذات دا د کریم ذات دی، د الله جل شانه ذات دی. لہذا ته به نقل و حرکت کې کوشش به هم کې، لیکن نتیجه بروسه او یقین به د الله جل شانه په ذات باندې ساتي. ځکه چې یو انسان دی هغه بیمار شي نو علاج کول دا سنت طریقه ده. ډاکټر ته به ځي، حکیم ته به ځي، دوایي به خوري، پرهیز به ورسره هم کوي، خو لیکن د ده به یقین دا وي چې الله جل شانه به ماته شفا راکوي، په دې دوایي کې به الله جل شانه ماته شفا اچوي، دا به زما دپاره د شفا ذریعه ګرځي. د ده به یقین دا وي چې د شفا ورکول والا ذات دا د الله جل شانه ذات دی، نه دا ډاکټر دی، نه دا دوایي ده. یا زه دا پرهیز کوم دا به ماته د شفا ذریعه ګرځېږي. دا صرف احتیاطي تدابیر دي او یو سنت طریقه ده، لیکن چې د ستا د زړه دا عقیده مضبوطه وي چې کریم رب د شفا ورکول والا ذات دی، الله جل شانه د حاجتونو پوره کول والا ذات دی، مشکلاتو او د پریشانو ختمولو والا او د هغې د حل کېدلو والا دا هم د الله جل شانه ذات دی. دا دنیاوي کوششونه وغیره دا به انسان کوي، لیکن رب ذوالجلال ته به مونږ او تاسو متوجه کېږو. که مونږ الله جل شانه ته نه متوجه کېږو او بیا زما عزتمندو زمونږ عبادتونه څه عبادتونه دي، الله جل شانه د خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي.
لکه مثال په تور به زما عزتمندو مونځ والا، نو مونږ خو اول صحیح طریقې سره مونځونه نه کوو، یو مونځ وکړو او بل مونځ نه کوو، یو مونځ وکړو او دوه مونځونه نه کوو، یو مونځ وکړو او څلور مونځونه نه کوو. او بعضې وروڼه داسې وي چې هغوی مونځ کوي نو هغه هم صحیح طریقې سره نه کوي، رکوع او سجده یې برابر نه وي، قومه او جلسه یې برابر نه وي، ناسته او ولاړه یې هغه برابر نه وي، توجه او خشوع وضو هغه یې برابر نه وي، نو زما عزتمندو زمونږ به څه عبادت وي؟ دغه رنګې قرآن شریف چې ټولو کې اهم عبادت دی، ډېر لوی فضیلت او ثواب لري. نو تاسو خپله سوچ وکئ چې مونږ د قرآن شریف تلاوت څومره کوو؟ آیا مونږ روزانه د قرآن شریف تلاوت کوو او که نه په میاشت کې یو پیره قرآن شریف تلاوت کوو او که نه مونږ په کال کې یو پیره د قرآن شریف تلاوت کوو؟ نو زما عزتمندو مونږ به کوشش کوو، دغه کوشش سره به مونږ د مونځ پابندي هم کوو او د قرآن شریف تلاوت به هم کوو او دې سره زما عزتمندو چې مونږ د غټو ګناهونو خپل ځان وساتو. ځکه چې یو سړی غټ ګناهونه کوي نو د هغه دعاګانې هم نه قبلیږي او وظایفو کې هغه شانتې اثرات نه وي. لہذا زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه تاسو د هر قسم حاجت د پوره کېدلو دپاره کولی شئ. ستاسو یو مقصد دی، ستاسو یو خواهش دی، په هغې کې کامیابي غواړئ، د ستاسو رشته ده په هغې کې بندش دی، رکاوټ دی، یا بهترین ځای کې رشته کول غواړئ، د ستاسو کاروبار او روزګار دی په هغې کې تاسو ته نقصان میلاویږي یا ستاسو کاروبار روزګار نشته بېروزګاره یئ نو تاسو دا وظیفه کولی شئ. زما عزتمندو که چېرې دا وظیفه تاسو د ګل په ورځ باندې د پیر په ورځ باندې وکړه نو ډېره فایده به وي، خو لیکن زما عزتمندو چې کله هم تاسو شپږو ورځو کې چې په کومه ورځ باندې هم تاسو دا وظیفه کول غواړئ کولی شئ، خو چې ستاسو مکمل توجه او دھیان برابر وي. ترتیب او طریقه کار زما عزتمندو د دې وظیفې تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کوئ ولیکئ دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. وظیفه دا ده چې د ټولو نه مخکې به اول تاسو 100 مرتبه 100 پیرې به درود شریف ولولئ. چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي او مختصر وي لکه صلی الله علیه وسلم یا صلی الله علی النبی الامین، چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي هغه به ولولئ. بیا به زما عزتمندو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د الله جل شانه یو ذاتي نوم دی یا د الله جل شانه صفتي نوم دی، یا الله تعالی، یا وهابو، اے ورکوونکي ذات یا، نو یا الله یا وهابو، یا الله یا وهابو دا به تاسو 100 مرتبه 100 پیرې به دا تاسو ولولئ او بیا به اخره کې 100 پیرې درود شریف ولولئ او بیا به د دعا دپاره لاس پورته کړئ چې ستاسو څه مسله هم وي، ستاسو څه حاجت او مقصد او ضرورت وي د الله جل شانه نه مدد طلب کړئ. انشاءالله تعالی د دې اسماء مبارکه او په برکت سره به الله جل شانه تاسو سره خپل غیبي مدد شامل حال کړي او فرښتې به د ستاسو مدد کول شروع کړي. لہذا زما عزتمندو پخپله هم دا وظیفه وکئ او خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کړئ. میلاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.